السلام علیکم ګران میلهوالو، زه یم اختر حسین خټک، زه بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو، دا وخت کې بختۍ کلي کې موجود یم او دلته د یو ډرامې شوټینګ کیږي او دې ډرامې ته چې کوم هنرمندان راغلي دي په هغه کې زمونږ یو لیجنډ سټار اسف خان لالا هم راغلی دی. نو راځئ چې دې سره یو څو خبرې وکړو د ډرامې په هکله باندې او د دې علاقې په هکله باندې چې دې څه فیل کوي. السلام علیکم اسف خان. وعلیکم السلام. ټولو کتونکو ته زما د طرفه ډېر سلامونه او محبت، او کوم چې بار دي په ملک او چې کوم دلته دي ټولو خویندو وروڼو ته سلام. اسف خان لالا، دا راته وایي چې تاسو د خټک نامې ته راغلی، تاسو څه فیل کوئ؟ خټک نامه خو زما خپله علاقه ده که نه، زه نیم خټک یم او نیم دغه یم نوخارې، او زه خو مطلب دی دا زما خپله علاقه ده، زه فیل کوم نه، ټول زما خپل خلک دي او ورشد دی شو دلته داسې مانکي کې، داسې د پیرپایي کې، او دا ټول دا علاقه چې څومره سلیخانه کې یا لوزو کې هر ځای پغو کې ډاک بیسور کې زه خو مخامخ دی ته ما که پېژنې نه خو ورشد خو پېژنې. اسف خان لالا، دا راته ووایي چې تاسو د کومې ډرامې ته چې دلته راغلي یې شوټینګ لګیا دی، دا دې کې تاسو څه رول دی؟ دې فلم د دې ډرامې نوم دی موږ فلمونه کې د چیو فلم یم. دا ډرامه د خیبر ټي وي ته تیارېږي، دې نوم دی جوبل ګلونه. دې کې ارباز خان هیرو دی او زه د هغه د پلار رول کوم، او نور آرټسټان هم پکې ښه ښه آرټسټان دي، کافي خلک دي پکې. نو د هغې څه ریکارډینګ موږ هلته غرونو کې بره کړو، څه پاتې دی د هغه ویلي نه میلاوېده، نو هغه دلته هغه طارق جمال صاحب ډایرکټر دی، هغه ځای وکتو نو ویره راشه. نو زه پرون راغلم 2-3 ورځو ته، نو د ما د رول مطابق دی ته هغه ځای نه میلاو، زه دلته میلاو شوم، دا کورونه دا حجرې. نو هغې دپاره موږ راغلو، د هغې ریکارډینګ کېږي، او دا خو ډېره ښایسته علاقه ده، د بختۍ شو، دا سلیخانه، جلوزۍ، چراټ، دا خو ډېر هسټاریکل ځایونه دي او ښایسته ځایونه دي، خوبصورته او اسف خان لالا، دا به ورته ووایي چې اسې خو به تاسو ډېره کافي انټرویو کړي به وي، خو خیر موږ هم په دې وایس اف خټک په شیشه باندې خپلو ملګرو ته لیکلی چې تاسو لومبی فلم کوم یو؟ لومبی فلم په 1970 کې جوړ شوی زما، هسې د پښتو لومبی فلم خو دغه یوسف خان شربانو زما و در خیبر، 6 میاشتې فرق و یوسف خان شربانو در خیبر کې. نو بس 70s کې دا زه فلم لاین ته تلم، کله خو هغه نه 15 کاله مخکې 70s کې بیا د پښتو فلم شروع شول، ارلی 70 کې. نو بس بیا در خیبر کې ما کار کړم، هغه فلم ډېر هټ شو، بس بیا چل شو داسې. زه خو تله بیسیکلي دغه ته هم اردو فلمونه ده، سن 65-64 کې زه تلم، سټرګل مې کولو، خو قدرت پکې د خپلې ژبې فلمونه شروع کړل. نو در خیبر شو، هغې نه پس بیا چې اوربل شو، بیا عجب خان افریدی، بیا بس داسې یو مخرور و میرنیر و ارمان، داسې بیا ټول فلمونه جوړېدل. اسې اسف خان لالا، یو وخت مونږ هم د پښتو فلمونه لکه ډېر په شوق سره ګورو، خاص کر مونږ ستاسو فلم به ډېر په شوق کتو. یو وخت داسې راغی چې د پښتو معیار ډېر غورځېدلی و، او تاسو به یو فلم جوړ کړو بدعمله، چې هغه کې یو داسې کرکټر تاسو ادا کړو چې چا به سلسل پرې مو کتو، نو هغه به یاره مونږ نه دی کتلی، بیا یې ګورو. نن سبا د فلمونه لږ ونه د هغې نه بیا بدل شوي دي، نو تاسو داسې یو څه خیالات نشته چې بیا هغسې یو ښکلی فلم جوړ شي د خلکو ته، عوامو ته، او هغسې یو پښتو یو کلچر بیا خپل ځای ته واپس راشي؟ نو د معیار خو ډېر ښه شوی، پړه لیکه خلک پکې راغلي، ارباز خان غوندې سړی راغلی، هایلی ایجوکیټډ سړی دی ماشاءالله، او ډېر خوبصورته فلمونه هغه خو جوړ کړل. مطلب دا کمرشل کار دی، دا خو وخت سره تو اوس اوربل یا در خیبر یا یوسف خان اوس جوړ کړو نو نه چلېږي، هغه د ټوپکو آسونو زمانه وه که نه، اوس خو ډرون دی او اسمان کې هلیکاپټر دي، او فلمونه ډېر ماډرن شول، او ماشاءالله ډېر ښه بزنس کوي، او ارباز خان ډېر قابل ډایرکټر دی، او هغه سینرو ډېر فلمونه هټ شول درته پته نه. او داسې یو هغه ارشد ډایرکټر دی، داسې چې دی عثمان دی، شاهد عثمان دی، نور هم ډېر ډایرکټر، عنایت الله خان. نو فلمونه ښه جوړېږي اوس، خو تا به نه کتلي ما خیال ته چې اوس وګورې نو زمونږ فلمونه ګو چې بجټ یې کم دی، خو دا چې د انډیا د سټنډرډ فلمونه دي ماشاءالله.
ډېره مننه اسف خان لاله چې تاسو مونږ ته د دې دومره مصروفیات وخت کې تاسو ټایم وویستو او مونږ له مداوخ راکړو تاسو ډېره مننه. ډېره مهرباني به زما د طرفه ټولو ته ډېر سلامونه محبت او چېرته چې اوسئ د خپل پاکستان دپاره خدمت کوئ او اوس هم چې دا بار کوم خلک دي هغوی خو ډېر ماشاءالله د مونږ هیلپ کوي او فورن ایکسچینج ډېر راستئ او زه هم چې ملک نو انسان یي ملک سره زمونږ پہچان دی زمونږ عزت دی پاکستان ډېر ښایسته ملک دی او زه امید لرم چې تاسو به د پاکستان قدر کوئ او همیشه به د هغه جنډه اوچته ساتئ. سلام علیکم. قدرمنو تاسو د اسف خان لاله خبرې واورېدې قیمتي خبرې. یو وخت و چې مونږ به یو شوق لرو چې کاش چې مونږ اسف خان لاله سره چېرته میلاو شو. نن هغه وخت راغی دغه ستاسو مخکې انټرویو مو سره وکړه خبرې اترې مو سره وشوې او ګپ شپ مو سره لګېد او ډېر د ښکلي اخلاقو مالک نو انشاءالله د بل پروګرام سره بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر دې دپاره دومره د الله په امان.